پاکستان او چین د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د اسلامي امارت څخه تازه غوښتنې وکړې. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي پاکستان او چین افغانستان کې له اسلامي امارت څخه د ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړولو، ترهګرۍ سره مبارزې او د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د افغانستان د خاورې د نه کارېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان اسلامي امارت لخوا یادې ګډې اعلامیې ته کوم غبرګون نه دی ښودل شوی، خو د افغانستان د خاورې پاکستان پر ضد ترهګرۍ دپاره کارېدو تورونه یې تل رد کړي دي. د سیاسي چارو افغان څېړونکي وایي ګاونډي هېوادونه په افغانستان کې خپلې ګټې لري او د هغې ترلاسه کولو دپاره په اسلامي امارت دا ډول بیانونه د فشار په توګه کاروي. دوی وایي اسلامي امارت باید د ګاونډیانو پر ځای د خپل ولس د غوښتنو په اساس ټولګډونه نظام او پالیسۍ جوړې کړي چې د افغانانو په ګټه وي. پاکستان او چین د اسلامي امارت څخه غوښتي چې یو ټول شموله سیاسي نظام دی جوړ کړي او له ترهګرۍ سره د کلکه مبارزه وکړي. د سیاسي چارو افغان څېړونکي وایي سره له دې چې چین او پاکستان په افغانستان کې ټول شموله حکومت غواړي، خو په چین او پاکستان کې هم د جمهوریت تر مخه په صحیح معنو کې ټولګډونه حکومت شتون نه لري. د سیاسي چارو افغان څېړونکی ډاکټر شیر حسن حسن وایي که ټول شموله دې ته وایي چې هغه هېواد کې انتخابات موجود وي او د هغې په نتیجه کې د یو ګوند حاکمیت مخې ته راشي، هغه د اساسي قانون ولري او هلته د سیاسي ګوندونو ته فعالیت حق ورکړي، نو دغه شانکار په چین کې هم نشته او په پاکستان کې هم موجود نه دی. د سیاسي چارو افغان څېړونکي وایي ګاونډي هېوادونه په افغانستان کې د خپلو اهدافو ترلاسه کولو په خاطر دا ډول غوښتنې کوي. دوی وایي اسلامي امارت باید افغان ولس په خوښه تګلارې او حکومت را جوړ کړي. د اعلامیې تر مخه دواړو هېوادونو د افغانستان په مستحکم پرمختګ او نړیوالې ټولنې کې د ضم کولو دپاره مثبت کردار لوبولې باندې اتفاق کړی او له اسلامي امارت نه غوښتنه کړې چې اجازه دې ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د ترهګریزو فعالیتونو دپاره وکارول شي، خو د سیاسي چارو افغان څېړونکي دا یو دوه مخی سیاست بولي. ډاکټر شیر حسن حسن وایي پاکستان غواړي چې چین او غربي نړۍ ته ځان سپین کړي چې دوی ګویا له ترهګرو سره په مبارزه کې د ترهګرۍ قربانیان دي، په داسې حال کې چې د ترهګرو د روزلو پیدا کولو ځای هم پاکستان دی. پاکستان د اوږدې مودې راهیسې تور لګوي چې د اسلامي امارت بیا واکمنېدو وروسته پاکستان کې ترهګري او ناامني ډېره شوې او د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ دپاره کارول کیږي. خو د افغانستان اسلامي امارت نه یوازې د پاکستان دغه تورونه ردوي، بلکې دا هم وایي چې دوی د داعش خوارجو ګڼ اسناد لري چې د پاکستان خاورې څخه افغانستان ته راوښتي او د پاکستان خاوره د افغانستان پر ضد کارول کیږي.